د مهم خبرونو سرچکی طالبان او د قطر له سیاسي دفتر سره مخالفت د مولا رسول په مشرۍ د طالبان نوې ډله د قطر سیاسي دفتر د لویدیځو لخوا لویه لوبه بولي. قطر دفتر موږ ته محکوم دفتر دی. قطر دفتر زموږ د امیرالمؤمنین د بدنامۍ یو غټه نښانه ده. قطر دفتر په هیڅ صورت موږ نه منو. حزب تحریر د افغانستان له پوهنتونونو سرتیري جذبوي. امنیتي ځواکونه د دغه ګوند د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است. داعش په ختیځ کې له پراخ فعالیت څخه نیولي بیا په پلازمینه کې تر لوی ملاتړه د ولسي جرګې مرستیال حنیف اتمر د داعش په پیاوړي کېدو تورنوي. مسئولین قماندانای خط داعش به خدا قسم است در کابل زندگی میکنند. به خدا قسم است در سفارتها میروند. او له ترهګرۍ سره د مبارزې د طرحې په وروسته کېدو د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار بان کی مون له واشنګټن او مسکو څخه غواړي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې په همغږي ډول عمل وکړي. بخیر راغلی په دې خبرې ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د طالبان نوې ډله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر نه مني. د مولا رسول په مشرۍ د طالبان نوې ډله ټینګار کوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د مولا عمر د بدنامولو په موخه جوړ شوی دی. دغه ډله هغه کسان چې قطر کې طالبانو په دفتر کې شتون لري په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو نوې ډله چې د مولا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفه ده قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل مخالفت اعلان کړ. دغه ډله ټینګار کوي چې قطر کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د دفتر خبرې به دوی ته د منلو نه وي. د مولا رسول مرستیال مولا منان نیازی هغه کسان چې قطر کې د طالبانو په دفتر کې شتون لري لویدیځو هیوادونو ته اړوند کسان بولي او د دوی نومونه یې په تور لیست کې شامل کړي. قطر دفتر موږ ته محکوم دفتر دی. قطر دفتر زموږ د امیرالمؤمنین د بدنامۍ یو غټه نښانه ده. قطر دفتر په هیڅ صورت موږ نه منو. قطر دفتر که هلته ملا ناست دی که شیخ ناست دی که مجاهد ناست دی هغه موږ نه شیخ بولو نه ملا بولو نه مجاهد بولو. هغه موږ ته په تور لیست کې د مسلمانانو په تور لیست کې لیکل شوي چې دا غربي خلک دي. مولا منان وایي چې 15 تنه طالبان په قصدي ډول د مولا اختر محمد منصور لخوا په قطر کې زنداني شوي او مولا رسول هڅه کوي څو دغه طالبان له بند څخه خوشي شي. دا ملت د ده سره دا حساب کوي چې دا قطر کې دفتر د څه لپاره خلاص کړی دی. زه خو مجاهد یم، زه خو د امریکانو خلاف یم. هلته د امریکانو اډه ده. کومه توجیه ته د قطر دفتر دپاره لري؟ راس ما سره کښېنه. کوم دلیل د امیرالمؤمنین دپاره څه لري چې ده تا ته وایي چې د قطر دفتر خلاص کړي؟ کم دلیل ته دې دپاره لري چې تا تبادله د شپږو اسیرانو وکړل او هغه دې په قطر کې بند وساتله. دغه د ګوانتنامو د دې ځای څه فرق وشو چې موږ اوس ورسېږو، موږ بیا امریکایان ژوندي نه سو. موږ خپل د قطر بندیان لکه د ګوانتنامو چې موږ راخلاص کړه دا به د قطر سره خلاصوو. په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د مولا رسول د څانګې مخالفت په داسې حال کې دی چې مولا اختر محمد منصور چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی په دې وروستیو کې یې مولا عباس ستانکزی په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر په توګه ګمارلی. حزب تحریر یوه ترهګره ډله ده او د هیواد په ځینو برخو کې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې دغې ډلې فعالیتونه تر ډیره په پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو کې متمرکز دي چې ډیری ځوانان په غیر قانوني ډول ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. عبدالله وایي چې وروستیو کلونو کې د دغې ډلې فعالیتونه پراخ شوي او دغو کلونو کې د دوی د فعالیتونو د مخنیوي برخه کې د امنیتي ادارو لخوا هیڅ هم نه دي شوي. خو په افغانستان کې د حزب تحریر ویاند د اجرایي رئیس دغه خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په هر ډول فشارونو سربیره به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په هیواد کې د تحریر ګوند د فعالیتونو د پراختیا په اړه د حکومت اندېښنه. په ظاهره د افغانستان حکومت په هیواد کې د ترهګرو ډلو د نوملړ د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې د تحریر ګوند فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي او دغه ګوند خلک په تیره ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. سازمان به نام حزب تحریر فعالیت‌های زیادی دارد در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب
شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت‌های تروریستی و این فعالیت‌ها به شکل وسیع صورت گرفته. د ډاکټر عبدالله په باور دغه ګوند له سیاسي فعالیتونو په ګټنې په هیواد کې د ناامنۍ د رامنځته کولو په هڅه کې دی او له دې وروسته به امنیتي ځواکونه د دغه ګوند د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې ګام پورته کړي. این سوء استفاده از نام حق و آزادی و دموکراسی و حقی که قانون اساسی بر شهروندان به فعالیت‌های سیاسی داده برای پیشبرد اهداف تروریستی و برای ایجاد ناامنی در کشور است. خود اجرای رئیس د خبرو پر وړاندې افغانستان کې د تحریر ګوند څانګې لیدلوری. گفته های امروز دکتر عبدالله از جای منشأ میگیره که آمریکا در او راستا استراتژی عظیمی را برای امت اسلامی تهیه کرده و او را تطبیق میکنه. ما به الفاظ شدید گفته های دکتر عبدالله را محکوم میکنیم و اصلا اساس نداره. از خالی ذهنی وی در مورد حزب التحریر نشان دهنده خالی ذهنی وی در مورد حزب التحریر است. افغانستان کې د حزب تحریر څانګې ویاند وایي چې دغه ګوند له 2003 کال راهیسې په هیواد کې خپل فعالیتونه پیل کړي او ټینګار کوي چې د هر ډول فشار پر وړاندې به مقابله وکړي. یک کسی که از آدرس دومین پست رهبری دولت سخن میزنه ای باید متوجه گپای خود باشه. حزب التحریر یک حزب هست که در بیشتر از 40 کشور جهان و سرزمین های اسلامی فعالیت داره. از او خاطر هیچ شواهدی در سراسر جهان علیه حزب التحریر وجود نداره. فکری ترهګري د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې بنسټیزه ستونزه وه. له سختدریزې مفکورې سره د سرتیرو ګمارل د ترهګرو د جنگي ماشین د پیاوړتیا لامل شوي. اوس به ولیدل شي چې دولت به له حزب تحریر سره څه وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال د ولسمشر امنیتي سلاکار د داعش ډلې په پیاوړي کولو تورنوي. ظاهر قدیر وایي چې د داعش قماندانان له سفارتونو او امنیتي ادارو سره په همغږۍ په کابل کې ژوند کوي. نوموړی ټینګار کوي چې نږدې 100,000 کورنۍ چې ځینې سپکې او درنې وسلې هم لري د پاکستان په امر ننګرهار ته لیږدول شوي او هلته ژوند کوي. خو د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار ویان د ظاهر قدیر خبرې بې بنسټه بولي. اوس پر یو قماندان والی او یا هم وزیر نه بلکې د ولسمشر د ملي امنیت پر سلاکار تور لګول کیږي. هغه بنسټ چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر غاړه لري. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ادعا کوي چې له څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې جګړه کوي. نوموړی ټینګار کوي چې امنیتي بنسټونه د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون په هیواد کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د داعش ډلې په پیاوړي کولو کې لاس لري. امروز مشاور کل افغانستان قبضه کرده و کل افغانستان به طرف بربادی میکشانه و هیچ کس نیست که صدای خود بلند کنه. زه به په وخت سره ان شاء الله تعالی چې دې تالار ته اسناد ټول راوړم چې د چا د ترور پلان جوړ کړی دی، څوک تروري، څوک د صحنې نه باسي. نوموړی وایي د داعش ډلې قماندانان اوس مهال له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ په کابل کې ژوند کوي. امیال شما خبر دارین مسئولین قماندانای خط داعش به خدا قسم از در کابل زندگی میکنن، به خدا قسم از در سفارت ها میرون، به خدا قسم از در ادارات امنیتی ما میروه. په همدې حال کې ظاهر قدیر وایي له 100,000 څخه زیاتې کورنۍ چې له ځینو سره یې سپکې او درنې وسلې هم شته د پاکستان په امر او د ځینو حکومتي چارواکو په ملاتړ ننګرهار ته راغلي او هلته ژوند کوي. امسال با جنگ در زمستان و تابستان روبروستی، چرا که دشمن در داخل است پیش از بیرون می آمد. کل امکانات دولت اموی نداشت برش داد، رنجر نداشت برش داد، اسلحه نداشت برش داد. مد خانه تفنگچه نداره، موزیک و یک داره، به خدا یک تانک و تایره نداره، دیگه هر چیز دارن. در 20,000 خانه که در خانه 3 نفر باشه چند نفر شد؟ 60,000 نفر. خو دا ټولې خبرې د ملي امنیت شورا د سلاکار ویاند بې بنسټه بولي او له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه غواړي چې د ظاهر قدیر د خبرو د سپناوي لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دفتر شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را مطلقاً بی‌اساس خوانده و رد می‌کند و آن را بهانه برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه ملیشه‌ای شخصی و همچنان مغشوش سازی اذهان عامه و ضعیف جلوه دادن روحیه ملی برای مبارزه با داعش می‌داند.
دفتر شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شورای ملی افغانستان می‌خواهد تا هیئت را به منظور بررسی اظهارات غیر مسئولانه آقای قدیر و تلاش‌های وی در جهت ایجاد گروه‌های شخصی ملیشه تعیین نماید. له دې وړاندې د ملي امنیت عمومي مشر هم پرده پورته کړې وه او ویلي وو چې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د ترهګرو د له منځه وړو عملیات د ملي امنیت شورا له لوري منع شوي وو. د امریکا متحده ایالات او پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیل هوکړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه هوکړه له امریکایي چارواکو په تیره د امریکا د ولسمشر له مرستیال جو بایدن سره د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د لیدنې پر مهال شوې ده. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد د سولې د خبرو د بیا پیل په برخه کې د باور وړ همکار نه دی او باید له هر څه مخکې د طالبان ملاتړ پرېږدي. پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو هوکړه کړې څو له طالبانو سره د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیل په برخه کې هڅې له سره پیل کړي. د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه هوکړه امریکا ته د راحیل شریف د سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو په تیره د باراک اوباما له مرستیال جو بایدن سره شوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ هوکړه شوي څو ډیر ژر او د شرایطو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو بهیر باید پیل شي. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د طالبانو ملاتړ پرې نږدي د پاکستانیانو په خبرو باور نشي کېدای. د افغانستان حکومت هم د سولې طرفدار دی او هڅه کوي چې د سولې د خبرو له لارې افغانستان کې امنیت تامین سي. اما تر ټولو مهمه مسله ده چې لا هم پاکستان زموږ لپاره یو بااعتماده همکار نه دی. لا هم اړتیا ده چې پاکستان مخکې له دې چې د سولې خبرو ته وسلوال وهڅوي د هغوی څخه خپل ملاتړ قطع کړي، هغوی ته پیسې ورنه کړي او په افغانستان کې د جنګ لپاره جنګیالي آماده نه کړي. امریکا او پاکستان په داسې حال کې د سولې د خبرو د پیلولو خبره کوي چې د سولې د خبرو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته بند شو. بل لور ته پاکستاني رسنیو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د راحیل شریف د لیدنې ډیری تمرکز د افغانستان په اړه بحث و. حکومت یو ځل بیا ژمنه کوي چې د غوراوي کمیټه به د روانې اونۍ تر پایه خپل کار پیل کړي. اجرایي ریاست وایي حکومت هڅه کوي چې د پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ډیر ژر زمینه برابره کړي. له دې ټولو سره د ټاکنو د څارونکې ادارې د ټاکنیزو اصلاحاتو د بهیر په سوکولي نیوکه کوي او باور لري چې راتلونکي کال ټاکنې به هم د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نشي. د ټاکنو د اصلاح د کمیسیون د پریکړې له مخې 2 میاشتې مخکې د غوراوي کمیټې باید خپل کار پیل او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د نویو څیرو د معرفۍ لپاره زمینه برابره کړې وای. د غوراوي کمیټه وغړي لري او مسؤلیت یې دی چې 21 تنه ولسمشر او اجرایي رئیس ته معرفي کړي څو له هغو څخه 7 تنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د کمیشنرانو په توګه وپیژندل شي. اجرایي ریاست وایي چې د غوراوي کمیټې د کار د پیل لپاره چمتووالی وروسته شوی او د روانې اونۍ تر پایه به دغه کمیټه خپل کار پیل کړي. دا کمیټه پلان دی چې د دغې هفتې تر پای ته رسېدو مخکې خپل کار رسما پیل کړي تر څو لازم اصلاحات راسي او موږ وتوانېږو چې پر وخت و زمان سره د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ته لازم آمادګي ولرو. تر دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې وه تر هغې چې د ټاکنو په برخه کې سمون عملي نشي د ولسي جرګې ټاکنې به ترسره نشي. خو داسې نیوکې شته چې د افغانستان حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ډیر سوکه پرمخ وړي او د غوراوي کمیټې د کار د پیلولو په برخه کې ځنډ به د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ لامل شي. نه تنهایی که ما انتخابات به شکل درستش انجام داده میتونیم، اصلاحات انتخاباتی صرفا به یک درامه تبدیل میشه و انتخابات حتی اگر به این شکل باشه شاید ما سال آینده هم انتخابات نداشته باشیم و این را حکومت باید جدی بگیره که ما نباید با سرنوشت مردم افغانستان بازی بکنیم. د افغانستان په ټاکنیزو ادارو کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې له مهمو برخو څخه دي چې د حکومت د 1 کال په تېرېدو سره تر اوسه نه دي عملي شوي. د تیر یو کال په ترڅ کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت 15 سلنه کم شوی دی. د افغانستان بانک مشر وایي چې په افغانستان کې د جګړې زیاتوالی په هیواد کې سوداګري او پانګونه کمه کړې ده او دغو ټولو عواملو د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ په ارزښت منفي اغیز کړی دی. د افغانستان بانک وایي چې اوس افغانۍ په بازارونو کې د بیلانس کېدو په حال کې دي او 1495 کال به د هیواد د اقتصاد لپاره ښه کال وي. د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی او اوس 6 افغانۍ او 80 پوله دی. خو
خو بیا هم د تیر یوه کال په ترڅ کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت د جګړې د زیاتوالي او ځینو ولسوالیو کې د طالبانو د نفوذ له امله 15 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه ورځ تر بلې زیاتوالی د دې لامل شوی څو د افغانستان بانک اونۍ کې 3 ځلې بازار کې ډالر لیلام کړي. د دغه بانک مشر هیله مند چې په 1495 کال کې به د دولت د پروګرامونو له عملي کېدو سره د هیواد اقتصاد ښه شي. ما امیدوار هستم با پروگرام‌هایی که دولت پروگرام‌های اقتصادی که در اواخر اعلام کرد من جمله پروگرام کاریابی و کار در شهر و روستاها این یک تکانه جدی بر اقتصاد افغانستان خواهد بود که نه تنها باعث ایجاد کار میشه بلکه باعث ایجاد اطمینان و اعتماد مردم میشه. په افغانستان بانک کې د افغانیو پشتوانه 2 میلیارډ ډالر ده چې د هغو پیسو 60 چنده جوړوي کوم چې د هیواد په بازارونو کې چلیږي. هغه هم 198 میلیارد افغانۍ. خو له 2012 کال راهیسې د هیواد اقتصادي وده مخ په زوړ ده. امسال پیش بینی 1.9 بوده که باید 1.9 باشه. امیدوار هستیم سال تمام شه ببینیم که آیا 1.9 خواهد بود، چیز بالا خواهد بود، چیز پایین خواهد بود، دقیق نمیفهمیم تا که ارقام بسته نشه. اما در 2 سال از اون جایی که ما پیشتر عرض کردم جنگ ها بسیار شدت پیدا کرد، بسیار شدت پیدا کرد. طبیعی دوستای محترم در هر کشوری که جنگ باشه، جنگ یکی از چیزایی است که مانع انکشاف اقتصادی است. د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه پر ورځو د افغانستان بانک د افغانیو د ثبات ساتلو او د ارزښت د لوړولو په موخه په صرافانو باندې ډالر پلوري. د دغه لیلام زیاتوالی و چې د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې د نورو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. د بلخ امنیه قماندان د مزار شریف ښار په 9مه حوزه کې د آسونو د یو ذبح ځای د کشف خبره کړې ده. د بلخ امنیه قماندان سید کمال سادات وایي چې څېړنې ښیي د دغو آسونو له غوښو د هیواد په شمال کې د عامه نظم د 3 لواء سرتیرو په قرارداد کې ورڅخه ګټه اخیستل کېده. خو د عامه نظم د 3 لواء چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ټول توکي په کره توګه اخیستل کېږي. د بلخ امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو هغه کس نیولی چې د غوایي د غوښې پر ځای د آس غوښه پر خلکو پلورله. د بلخ امنیه قماندان وایي د دوی څېړنې ښیي چې دغه کس د عامه نظم د 3 لواء سره هم د غوښې قرارداد درلود. وضعی که گوشت گوسفند عرضه کنه بنابر قرارداد گوشت اسب اونام اسبای بسیار ضعیف و ناتوان و مریضه تانسته که به قطعات توزیع کنه. خو په شمال کې د عامه نظم د 3 لواء قماندان وایي چې د دوی ټول توکي او په ځانګړې توګه د خوراکي توکو اخیستل د یو موظف پلاوي لخوا په کره توګه ترسره کیږي. ما هیچ وقت هیچگاه به این شکل گوشتی که اصلا از نگاه کیفیت پایین باشه، از نگاه کیفیتش که کدام شک داشته باشیم او رو ما نه اکمال کردیم، نه قراردادی از ماست و نه این موضوع در نظم ما صورت گرفته. د بلخ امنیتي چارواکي د دغې قضیې د روښانه کېدو په اړه د څېړنې او جرمي کسانو د نیولو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د بلخ چارواکو په دغه ولایت کې د خره د غوښې د پلورلو خبره کړې وه. په کابل کې د پاریس د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو په یاد کنسرت جوړ شو. دغه کنسرت د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د فرانسې په سفارت کې جوړ شوی و. دغه کنسرت کې یو شمېر عارفانه سندرې چې د مینې او یووالي پیغام درلود ویل شوي دي. په کابل کې د فرانسې سفارت پاریس کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو لپاره کنسرت جوړ کړی. عارفانه سندرغاړی خواجه ابراهیم احراري دغه کنسرت کې سندرې وایي. دغه مراسمو کې د رباب، ستار او نی غږونه د فرانسې د بریدونو د قربانیانو یادونه کوي. دغه کنسرت فرانسه کې د بریدونو له قربانیانو سره د غم شریکۍ په موخه جوړ شوی. موږ د ستراتیژیکو مطالعاتو له انسټیټیوټ څخه د دغه کنسرت د جوړولو له امله مننه کوو. د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر وایي چې د افغانستان خلک د پخواني شوروي پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ مننه کوي. د افغانستان خلک د ترهګریزو بریدونو لومړني قربانیان دي. د دې امله موږ ستاسو درد په ژوره توګه درک کوو. د افغانستان خلک به د افغانستان د خلکو د مقاومت په برخه کې د فرانسې ملاتړ هیر نه کړي. دغه کنسرت کې د هیواد لوړپوړو چارواکو او د فرانسې سفارت کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. مراسم 3 ساعته وروسته پای ته ورسېدل.
د کارګرانو ټولنه د بیو له لوړوالي په داسې حال کې چې د کارګرانو او کارکوونکو حقوق ثابت دي په کلکه نیوکه کوي. دغه ټولنه له دولت څخه غواړي څو ډېر ژر د لومړنیو اړتیا وړ او سون توکو بیې راټیټې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارګران وایي په داسې حال کې چې وزګارتیا زیاته شوې د برېښنا، غازو، تیلو او لومړنیو اړتیا وړ توکو بیې هم لوړې شوې. د ژمي په رانږدې کېدو سره هر کال د لومړنیو اړتیاوو او سون توکو بیې لوړېږي. سږ کال د ډالرو د بیې له لوړوالي سره د سون توکو او لومړنیو اړتیاوو وړ توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د کارګرانو د ټولنې په باور د کارګرانو او کارکوونکو حقوق د تیر په څیر ثابت دي او اوس د دغو توکو د بیې له لوړوالي سره خلک د توکو د اخیستو وس نه لري. در حالی که کار برای جوانای ما وجود نداره و معاشات هم ناچیز هست که ما از این حداقل معاشاتی که در افغانستان هست ناراضی هستیم و نرخ اسعار روز به روز بالا میره و در این سرمای زمستان که معاشات ثابت هست نرخ محروقات و مواد ارتزاقی افزایش پیدا کرده که این در زندگی کارمندا و کارگرا و کسایی که خانوار هستند در این زندگیشان نامتوازن ساخته. دغه سړی قاسم ولی نومیږي. هغه اړ ده چې له همدې کراچۍ سره د اتو کسانو لپاره خرڅ برابر کړي. نوموړی د کار له نشتوالي او د بیو له لوړوالي ګیله کوي. این روز مطابقا تا شام بالا سیر کار کردیم. این سیر پر ما چی کنم؟ این سیر پرم خودم از ساعات چای خوردم. قیمتا خیلی بالا را باور بکن که ما گاز نمیسوزنیم. کاغذ جمع میکنیم د بخاری میسوزنیم پرده ما شوه. وروستي بارانونه د دې لامل شو څو لږ کسان کارګرانو پسې راشي او دغه کار د دې لامل کیږي څو بیګا تش لاس کورونو ته ستانه شي. په داسې شرایطو کې چې د سون توکو او لومړنیو اړتیاوو وړ توکو بیې لوړې شوي. یه هفته یک روز دو روز کار میکنی دیگه کلی روز بیکار. یه تو کلگی نمیتونه بیچارت نمیتونه میایه میره. گاز ارزان بسازن یا روغن ارزان بسازن. پول خود نیست که مردم بخره. مجبور یک چیز وسایل خود سودا کنه که امور داره خریداری کنه. خو له دې ټولو سره د کارګرانو ټولنه وایي داسې طرحې کابینې ته وړاندې کړي څو د کارګرانو او کارکوونکو مزد وټاکل شي. کارګرانو او کارکوونکو ته د دغه بنسټ وړاندیز په میاشت کې 15,000 افغانۍ ده چې له دې باید لږ ورنه کړل شي. د پانګه اچونې عالی کمیسیون د کندهار، بلخ او غزني ولایتونو پانګوالو لپاره د ځمکو ویشل تصویب کړل. د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې ټاکل شوي دغه پانګوال شاوخوا 150 میلیون ډالر په ارزښت په بیلابیلو صنعتي پارکونو کې په خپلو ولایتونو کې پانګونه وکړي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.